بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن ویډیو د عرب اسرائیل وارز د عربو او اسرائیل په منځ کې چې کوم جنګونه شوي دي د هغې باره کې ده. خو د هغې نه مخکې بس لنډه دا یوه خبره کوم چې دا د 1917 کالو او لومبی جنګ عظیم شروع یهودیانو په لاس کې چې کوم دی نه بینکینګ انډسټري وه او د بینکینګ د وجې نه هغوی سره اوس ډېر پیسې راغلی وي. هغوی په لومبي جنګ عظیم کې برطانیه چې د هغه وخت سوپر پاور و د هغوی دپاره پیسې ولګولې، لکه برطانیه یې فاینانشلي سپورټ کړه، اتحادي طاقتونه چې کوم نو هغوی سپورټ کړل او هغوی په 1917 کال کې چې کله په لومبي جنګ عظیم کې د فلسطین د ځمکه د خلافت عثمانیه نه قبضه کړه برطانیې. نو برطانیې داسې کار وکړو چې په 1917 کې بالفر ډکلیریشن ورته وایي هغه اناونس کو او یهودیانو له دا اجازت ورکړه چې یهودیان دې راځي او دلته کې د فلسطین په ځمکه باندې آباد شي. اوس فلسطینیان خو په خپله د برطانیې په قبضه کې دي که نه، نو فلسطینیان چې هغه یهودیان راوستله دلته کې آبادول، نو فلسطینیانو به څه کړي؟ صرف دومره یې کولی شو چې احتجاج به یې کوو، مظاهرې به یې کولې، یهودیانو سره به یې پکې جنګونه هم وکړل، د انګریز خلاف به یې مړتالونه وکړل، خو د دې نه علاوه خو هغوی څه نه شو کولی که نه. نو دا د 1917 نه تر 1948 پورې هغه کال چې په کوم کال باندې اسرائیل جوړ شو، دا چې کوم دی نه د دې 10 کاله دي، نو دا تقریبا په دې کې د یهودیان د ټولې دنیا نه هغوی راجمع کول او دلته کې آبادول. تېره ویډیو کې موږ دا ویلي چې د برطانیې، امریکې او د ټول یورپ ته آخر فایده څه وه چې د یهودیان راجمع کول او فلسطین کې دلته کې ډېره کول. هغوی خو پخپله کرسچینز دي، عیسایان دي. نه د دې خبرې جواب دا دی چې هغوی ته دا فایده وه چې ځان یې د دوی نه کوم دی نه خلاصو کړه. اوس هغوی هلته کې خلاص دي او دلته کې چې کوم دی نه کار کتلی دی فلسطینیانو له، عربو له، مسلمانانو له. نو اوس دلته کې عربو یو د مسلمانانو او د اسرائیل جنگ دی، نو هغوی خو هغه مزې نه اخلي، نو هغوی ته پکې دا فایده وه. د 1948 کال کې چې کله اسرائیل دا ملک جوړ شو، څنګه جوړ شو، چا جوړ کو؟ نو د دې لپاره چې کوم دی نو دا اقوام متحده ته را خبره لاړه چې او اقوام متحده یو فارموله یې اناونس کړه او فارموله کې دا و چې د فلسطین د ځمکه چې کومدان دا به 50% کې چې کوم دی نو ډیوایډ شي، نو 50% ځمکه چې دا نه دا به موږ فلسطینیانو ته پرېږدو او دا 50% چې دا دا به یهودیانو له ورکو. او هغه ټایم چې کوم دی نو کیدای شي چې بله ویډیو کې زه راولم د پاکستان هغه ټایم وزیر خارجه چې و سر ظفرالله خان چې خلک وایي هغه قادیانی و، هغه قادیانی و که مسلمان و موږ ته خو پته نشته، خو دا دوره خبره ده چې هغه په جنرال اسمبلی کې په اقوام متحده کې چې کوم تقریر کړی نه هغه د فلسطینیانو لپاره هغه ټایم چې کوم دی ټولو نه ښه ترجماني کړې وه. هغوی تاسو په کوم اقوام متحده له اول دا اختیار چا ورکړی دی چې د فلسطین د ځمکه یهودیانو له ورکړي؟ نو او که چېرته دا تجربه ناکامه شي نو بیا به څه کېږي؟ تا سره د دې جواب شته. او دا خبره یې وکړه وی تاسو چې کوم دی نه دا ټول امریکا چې دا، کینیډا چې دا، برطانیه چې دا، تاسو چې لوی لوی ملکونه یې، مالدار یې او انسان دوست یې، تاسو یې د یهودیانو له ولې ځای نه ورکوئ چې تاسو چې کوم دی نه د فلسطین وړوکې ځمکه لیدلې ده هغه له ورکوئ؟ نو دا ټولې خبرې هغه ټایم داسې وي چې د دې جوابونه هېڅ چا سره نه وو. او پاکستان هغه ټایم دا یو ډېر ښه چې کوم دی نو د فلسطینیانو په حق کې چې کوم دی نو وکالت کړی او داسې چې داسې هېڅ چا نه و کړی. د 1948 دغه کال کې چې کله د فلسطین په پاکه ځمکه باندې اسرائیل قابض شو، 50% علاقه یې قبضه کړه، نو خوا کې چې کوم ملکونه وو مصر، شام، اردن، نو دوی چې کوم دی نه په دغه باندې حمله وکړه په اسرائیل باندې. نو عرب اسرائیل وارز کې لومبی جنګ چې دی دا په 1948 کې وشو چې کله ګاونډي عرب ملکونو په اسرائیل باندې حمله وکړه. نو د جنګ نتیجه داسې وخته چې دی اسرائیل نه واپس 50% ځمکه چې وایي نه وانغستې شوه. مطلب دا دی چې اسرائیل سکسسفولي کامیابۍ سره خپله علاقه ډیفینډ کړه، دفاع یې چې کوم دی نه کامیابۍ سره وکړه. دویم جنګ چې کوم دی په 1956 کې وشو او د 1956 د جنګ ته چې کوم دی سویس کینال کرایسس هم وایي. نهر سویس تاسو به نوم اورېدلی د مصر په علاقه کې دی او دا داسې یو سیند دی چې دا 2 غټ سمندرونه ملاوي. او که چېرې دا سیند چې کوم دی نه بند شي، کینال نهر دی، که دا بند شي نو بیا به چې کوم دی نو د اوبو جهازونو دپاره زرګونو کیلومیټره باندې لاره اوږدېږي. نو دا سویس کینال چې دی نو په دا 1956 کې یو ورځ وه چې اسرائیل، فرانس او برطانیې په مصر کې خپل جهازونه راکوز کړل. خلکو پکې لکه لیبر پکې ومو، انجینیرز پکې ومو، دا پکې او آرمي پکې هم وه. دا یې راکوز کړل. چې دا یې راکوز کړل نو موږ
چې مصر ګورنمنت ته پوښتنه وکړه چې تاسو دلته څه راغلي یئ دوی ولې جواب ورکړ چې موږ د سویس کینال صفایي کوو ځکه چې دې کې د جهازونه صحیح نشي تللی نو موږ د دې صفایي کوو نو مصر هغه ټایم چې کوم بادشاه و د هغه نوم و جمال عبدالناصر جمال عبدالناصر په دغه زمانه کې ډېر مسلم نیشنلیسټ او ډېر نوم یو نو دی چې کوم دی نه ده ورته وي تاسو له وي د دې خبرې اجازت چا درکړی دی چې تاسو مصر ته راغلی یو سویس کینال صفا کوئ او تاسو وي زموږ نه تپوس کړو نو وی د نن نه زه دا اعلان کوم چې دا سویس کینال چې کوم دی دا د مصر ملکیت دی زه وی دا نیشنلایز کوم زما وی چې کوم دی چې دا زما به خوښوي چې به دې سویس کینال کې به د چا جهاز تېرېږي او د چا به نه تېرېږي او دا به وی د مصر خوښوي چې څوک په چا باندې دا نیر صفا کوي او په چا باندې نه صفا کوي او وی تاسو چې کوم دی نه تاسو د دلته نه واپس لاړ شئ نو فورس یې چې کوم دی نه اپلای کوو هغه چې کوم دی نه خپلو ملک نه چې کوم دی نه واپس اوسغلول نو چې دا اوسغلول نو دا چې کوم دی نه دا داسې شو چې دی لکه مصر او عربیانو د هغې نه یو ډېره ښه بدله واخیسته او دا یو چې کوم دی نه یو د اسلامي دنیا او د عربو په تاریخ کې یو اهم رز ده چې د مصر غونډه کې چې کمزوری ملک و د هغې د لاسه برطانیه او فرانس مضبوط ملکونه او ورسره د اسرائیل د هغې بچی چې و نو دا ذلیله شو خوار شو نو د دې نه پس دریم جنګ چې دی نه هغه 1967 کې دی 1967 کې او په 1967 دا جنګ چې دی د 6 ډے وار هم وایي جون وار ورته هم وایي ځکه چې د جون په میاشت کې شوی دا هغه جنګ دی چې په دې کې چې کوم دی نو اسرائیل د 50% علاقه چې ورسره کموانه د هغې نه چې کوم دی نور سیوا کړه دا چار چاپېره علاقه یې قبضه یې کړه د مصر نه غزه نه هغه ځای د مصر نه قبضه کړې وه خو دا ګورې د مصر ونه بلکې دا هغه 50% علاقه چې د فلسطینیانو کومه وه او اوس د ګاونډي ملکونو سره وه ځکه چې برطانیې فلسطین پرېښوده نه دغه شان یې پرېښود او لړل څنګه چې پاکستان او انډیا ته کشمیر دغه شان پرېښوده لړل او خبره یې حل نه کړه نو د مصر نه اسرائیل غزه قبضه کړه دویم یې د مصر نه صحرایي سینا چې کوم دی نه ورته وایي نه دا یې قبضه کړه سینا ډیزرټ چې دی دریم یې چې کوم دی نه داسې کار وکړه چې د شام نه ګولان هایټس ورته وایي لکه ګولان یوه علاقه ده او غرونه دي د شام نه قبضه کړه او څلورم چې کوم دی د اردن نه مشرقي یروشلم چې کوم دی بیت المقدس چې دی نه دا یې قبضه کو او ویسټ بینک دا اوس چې د فلسطینیان پکې آباد دي نو دا یې د اردن نه قبضه کړل نو بعد دا 6 ډے وار د اسرائیل لپاره چې کوم دی نه ډېر زیات او اسرائیل د 48 نوالې تر دې پورې بلې 20 کاله کې خپل ډیفینس باندې ډېره خرچه کړې وه ټریننګ یې ښه کړی و او خپله آرمي ښه مضبوطه کړې وه نو لحاظه دا 3 ملکونه د عربو چې هغې سره به جنګ هم شو نو پاتې رالل او داسې هم شوي دي چې وایي اسرائیل چې کوم دی یو ورځ پلانینګ جوړ کړی او د سحر 9 بجو نه والې تر 8 بجو پورې په یو ګنټه کې دننه هغوی په مصر باندې حمله کړې وه او نه مصر چې کوم دی د 50% نه سیوا ایر فورس هغوی چې کوم دی نه په یو ګنټه کې دننه تباه کړی نو سوچ وکړئ چې د دې نورو عرب ملکونو سوره کمزوري وو او دوی سوره مضبوط شوي وو او په یو ګنټه کې دننه وایي چې کوم دی نه مصر 80% د ایر فورس جهازونه چې کوم دی نه دا اسرائیل تباه کړي نو چې کله داسې وشو نو دا خوا کې عرب ملکونه چې کوم دي نه دی خو لکه خامخا به یارېدل که نه 1973 کې څلورم جنګ وشو او دا اخیري جنګ دی غټ جنګ چې کوم دی په 1973 کې دې جنګ کې مصر او شام چې کوم دی نه په اسرائیل باندې حمله وکړه مطلب دا دی تر دې پورې دوره چې کوم دی نه دی عربو کې او یا مسلمانانو کې دا مو چې په اسرائیل حمله کولی شوه د دې 1973 نه بعد تر اوسه پورې په 50 کاله کې چېرې دی په اسرائیل حمله نه کړې بلکې اسرائیل اوس په دې حملې کوي نو په 1973 کې چې کله دغه حمله مصر او شام وکړه نو ولې وکړه مقصد یې دا و چې مصر هم خپلې علاقې چې پریویس جنګ کې چې کوم دی نه د دوی نه قبضه شوې وي او شام نو شام چې هم خپله علاقه اسرائیل نه واخلي او مصر هم خپلې علاقې واخلي د دغې لپاره جنګ وشو جنګ کې چې کوم دی نو هغوی ناکامه شو او خپلې علاقې وانغوستې شوې د دغه نه د اسرائیل نه نو مطلب دا اسرائیل بیا چې کوم دی نه ویننګ پوزیشن کې پاتې شو نو د 1956 دغې جنګ نه علاوه خو چې کوم دی نه دوی عربو بری ونه موندو اوس دې ځای کې چې کوم دی نه خدای پاک په دوی باندې پرده راوسته او یو د جنګ د بدلې اخیستو لپاره چې کوم دی نه چېرته نه د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ذهن ته آیډیا راوسته او هغه وی دا تیل چې تاسو سره کوم دی دا آیل نو دا بلیک ګولډ دی هغه ورته تور سره زر وي نو دا بلیک ګولډ دی او دا په بند کوي چې د یورپ او امریکا کینیډا او دا ملکونه به بیا د دې څنګه سپورټ کوي او د هغې پورې به دوی کوریا هم د اسرائیل سپورټ کو نو چې کله عربیانو خو والله خبره نه منله خو بیا تیار شو نو چې سعودي عرب او نورو ملکونو د هغې باندې کله آیل امبارګو 1973 ورته ویلی شي چې کله دغه تیلې پې بند کړل نو 3 میاشتې ویل ته کې په یجامو ټول هغه ملکونه چې د اسرائیل به کوریا هم سپورټ کو هغوی د عربو ملکونو دورې وکړې او خپل پالیسي او پوزیشن یې چې کوم دی نه بدل کو
او بیا یې د فلسطین په مسله باندې دومره کوریان د اسرائیل سات نه ورکو. نو که چېرې اوس ورکوي نه دا خو 50 کاله تېر شو او نور هم چې کوم دی اسلامي دنیا څخه شوی خو نه ده، خو نوره کمزورې شوې ده، بلکې ډېر زیات خلک هوښیارانو خبره خو دا ده وایي اسلام موږ چې وایو چې امه مسلم امه، نو دا یو ایډیالسټک اپروچ دی، بلکې ریالسټک اپروچ دا دی چې مسلم امه اوس راډو شته نه، ځکه چې هر یو ملک د خپلو مفادو لپاره چغې وایي. تر دې پورې دا 4 جنګونه نو دا ذوالفقار علي بټو په ذریعه باندې چې کوم دی دا کار شوی او دې چې کوم دی تر ډېره حده پورې لکه هغوی نه هغه بدلې اخیستو هغه یو کوشش و او تر ډېره حده کامیاب هم و. د دې نه پس چې کوم دی 1982 کې 1982 کې او 2006 کې په 2006 کې اسرائیل په لبنان باندې چې کوم دی نو 2 پیرې ته حملې کړي دي او داسې به یې کول اوس غزه ستاسو په مخې در بس په لبنان باندې به هم بمبارۍ وکړي او فوج به یې راولېږه ګول ټکول به وشو څه لږ به پکې اسرائیل مړه شو، ډېر به چې کوم دی د لبنان مړه شو او سیویلین به مړه شو. دا اوس چې کوم دی غزه او د اسرائیل مسلې دي نه د 2008 نه لکه دا شروع شوي دي او 2008 نه تر دې 2021 پورې دا اوس چې کوم دی دا څلورم دی. نه دا په اصل کې حماس چې کوم میلیټنټ ارګنایزیشن دی د اسرائیل د غزه نه دا فلسطینیان دي مسلمانان دي او د دوی دا بلیف دی چې بیت المقدس چې کوم دی نه په مذاکراتو باندې نه کېږي، دا به موږ په زور د اسرائیل نه اخلو. نو د دوی دا بلیف دی نه چې کله دا چې کوم دی د خلکو په مخ کې وایي هغوی وایي ټیک هم ده وایي په مذاکراتو خو که کېدنه تر اوسه به شوې وه، خو بل طرف ته په حماس باندې دا تور لګي چې د حماس د راکټونو د وجې نه چې کله اسرائیل خپل جهازونه پورته کړي نه اکثر وایي چې کوم دی نو په غزه کې چې کوم دی نو ماشومان او زنانه او سیویلین او معصومه خلک مړېږي. نو ډېر زیات خلک وایي چې دا داسې وایي او دا وایي هم چې کوم دی دا هم ډېر زیات خلک وایي پوهان وایي چې د حماس په جوړېدو کې هم د اسرائیل لاس دی. ولې د اسرائیل لاس دی؟ هغوی وایي چې د حماس د راکټې فایر کول موږ ته یو ریزن چې کوم دی نه پرووایډ کړي چې مونږ چې کوم دی په غزه باندې بمباري وکړو، په فلسطینیانو باندې ظلم وکړو، بیت المقدس کې دی چې کوم دی نو د دوی بند کړو، په مسجد اقصی کې به دوی باندې د اولو ټکولو یو سلسله شروع کړو. نو چې یو طرف ته سوچ کې هغه خو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې داسې کې حماس چې کوم دی نو یو د اسلام لپاره جنګ کوي او که نه چېرته دا د اسرائیل ملګرتیا کې دي. موږ ته پته نشته ته هر څوک دې په ځان نه سوچ وکړي، خو دومره خبره ده چې خلک دا وایي چې داسې ده. اوس حماس ته خدای دپاره اړم دي که خپل ځان دپاره اړم دي، هر څه چې دي هغه جدا ده، خو دا تقریبا د 2021 د غزه او د اسرائیل دا څلورم د حماس او د اسرائیل جنگ دی. او دا دغه شان کېږي چې حماس راکټې فایر کوي او هغوی د هلته نه په سیویلین باندې بمبارۍ کوي او بېګناه خلک مړوي. نو د اسرائیل خو دا چې کوم ظلم کوي نه بربریت نه د دې خو په یو حال کې جسټیفیکیشن نشي کوي.